د CGTN پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلام. کابل ښار چې هره ورځ پر دغه سړکونو باندې زرګونه موټر تګ راتګ کوي، خو د ښار په یو شمېر برخو کې د سړکونو د خرابوالي له کبله ډیری وخت موټر چلوونکي او ښاریان په ستونزو کې بند پاتې وي. خو په دې وروستیو کې د کابل ښاروالۍ له لورې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د سړکونو د بیا رغونې او رغولو چارې پیل شوې دي، چې له دې جملې څخه د یو شمېر سړکونو چارې بشپړې شوې او د یو شمېر نورو سړکونو چارې لا هم روانې دي. د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې د سړکونو د بیا رغونې او پراخولو چارې په چټکۍ سره روانې دي. دا هغه پروژې دي چې موخه یې د ښار د ترافیکي ستونزو کمول، د خلکو لپاره د تګ راتګ اسانتیاوې برابرول او ښاري زیربناوو ته پراختیا ورکول دي. آبادی وطن از خوبتر میشه و از لای لوش و بیادر اینی گپا و از جلوگیری میشه، مردم پاک تمیز میگرده، کثافات گم میشه. دیگه ما از دولت خود فعلا راضی هستیم، فضل خدا از رابطی و گپ و سخن روان است. وقت خود ربندان 1000% بود، حال شکر از نسبتا به وقت که 70% خوبتر شده. خواست ما خود دولت کس، ما خود ملت هستیم، دولت پدر ملت است. یعنی می یک 4 غریب و غربه که یک جای کار میکنم به شمول خود ما مردم دیگه مسلمان ها، یعنی یک کار غریبیش به مردم پیدا شود که مردم لبنان به خانه خود ببره. هر چی که خوبتر شود بهتر اما کار روان میشه. اگه کار به طریق بیفته زمستان می کل مردم با مشکل مواجه میشه، سیل بازی میشه، باز کل اگه مشکلات روان میشه. مشکلات زیاد از افغانستان، اما فعلا فضل خدا که مشکلات دیگه نیست، دزد و گپ سخن کم است. این مشکل سرکا که ذره گل و گلبرداری برداشته شود، سرکا جو شود، همین شرکت های ساختمانی خودشون یک ذره ضعیف است. دولت کل مایه میکنندشون، مگر شرکت های ساختمانی بیادر یوسون یک سرک برو کو طرفم جوی کنده ای طرفم کنده، باید یک رو خلاص کنه با دیگه طرف بکنه. ولا الحمدلله کارونه خو ډیر روان دي، ډیر کارونه چې جوړ شوي دي او مخکې بیروبار اوس ډیر کم شوی ده. اوس لکه برچي خواته به چې مونږ تلو دا پولیس سخته باندې به تاویدلو، داسې پولیس سختانې به تاویدو، برچي ته به تللو. اوس یو برچي ته 3 سړکونه د کمپنۍ له لارې نه وتلي دي او ډیر سهولت راغلی دی. او داسې د مازنګ خواته لاړ شه چې د مازنګ نه به ته کوټسنګي کمپنۍ ته رسېدلې تقریبا یو 2 ساعته وخت به یې نیولو. اوس الحمدلله په 10 منټو کې په 20 منټو کې موږ خپل هدف ته ځان رسوو. ولا الحمدلله بس کار ښه ده، څه مو چې قسمت کې وي هغه الله رسوي. که موږ ووایو چې کار نشته خو هغه غلطه خبره ده، خو بس الحمدلله خپل کار نه د خپل رب نه ډېر شکرګزاره یم. ولا سرکونه خو چې څومره آبادیانې وي، څومره آبادي کېږي هومره وطن جوړېږي. اوس لکه دغه داسې وښیه د برکي پل نه تقریبا اول کې چې هغه وویل چې 1 کال قرارداد، اوس دغه تقریبا څه کم 2 کاله کېږي چې د کار روان ده، بشپړه شوی نه ده. او د ولایت پل نه الحمدلله کار ډېر جدي روان ده. او نن سهار چې زه راتلم د چمن خولې سه یو پل نه کار یې شروع کړی ده، کار یې داسې ښه ابتدایي و جدي روان و. کارونه خو بس دولت ده، نو دولت خو چې څومره کولی شي چې ځکه بل دا خو ښار ده، ځنه دا ښار کې داسې ځایو کې کسارونه سرکونه شروع دي چې هغه په خپل ښار منځ ده، هغه به کارونه به شروع کړي دي خو کارونه یې سست دي. هغه داسې ځایونه دي چې ما په نظر سره که زه چې ته د ما په نظر سره هغه باید شپه ورځ هغوندې کار وشي، ځکه چې هغه د ښار منځ ده. اوس لکه کوم ځای ته وښیم لکه کارتسخي به لنډ ځای به ته وښیم، د پوهنتون سره سرک دا خپله د سرک ښار منځ ده. لکه د فروژې سرک اول سرک به درته وښیمې، داسې ډېر ځایونه به درته وښیم چې هغه بیخي د سرک د ښار منځ ده. هغونې باید دا ونه وي چې ولا سهار نه مازدیګره پورې کار وشي، هغونې باید شپه ورځ کار وشي، ځکه چې هغه ډېر مهم ځایونه دي او مهم کارونه هغونې باید وشي. او الحمدلله موږ دولت نه راضي یو. نو د کابل ښار ډیری اوسیدونکي باور لري چې د معیاري او پراخو سړکونو جوړول د ښار د پرمختګ لپاره مهم ګام دی. د دوی په وینا د سړکونو ښه کېدل نه یوازې د ترافیکي ستونزو په کمیدو کې مرسته کوي، بلکې سوداګریز فعالیتونه هم چټکوي، د خلکو وخت سپموي او د ترانسپورتي خدمتونو کیفیت ښه کوي. همدارنګه د بیړنیو خدماتو لکه امبولانس او ژنې موټرو ته هم د چټک تګ راتګ زمینه برابروي. خوبه دیگه لاین بعض وقتا
رابندان از بعض وقتا سرکار جور شده، از دولت فعلا خوشحال هستیم دیگه. خدا کنه دیگه سرکار جور شده برای مردم دیگه، برای ولایت‌ها که مردم به مشکلات راه با وجود برشان نبیاد دیگه. راه خوبه فعلا، شهر کابل ترافیکا از راه را باز میکنه دیگه. بعضی سرکا که دیگه فعلا در وقتی که جور کرده هستن کوشش کنن زودتر جور کنن دیگه. ما خوش هستیم از دولت فعلی دیگه، کوشش کنن همین سرکا را برای مردم جور کنن. رابندان تو است که مردم باید بعض وقتا خودشون باید توجه خودشون باشه. رابندان حالا همیشه در مسیر میری رابندان است، ولی باید سرکا جور شوه بیشتر، جای دیگه هم سرکا، چون سرکا کلان شوه بردار شوه مردم چا بهتر برند رای خود. خوب است، صاف است، پاک است، همین تو منظم جارو میکنن، پاک میکنن دیگه. سرکا خوبه، دولت خوشحال است. در دیگه ولایت هم سرک باید ساخت ساز شوه، بعد مردم راحت برند راحت بیان. حالا در ولایت میخوای بری سرکا خراب است، از دولت خواهش داریم که سرکا را جور کنه برای مردم، برای ملت، تا ملت در پشت دولت باشه. قبلا کی سرک بود؟ یک سرک بود، سرکش هم خامه بود، خراب بود. وقتی که یک برف میبرید یا باران میبرید سرک او دن میشد، حتی پیاده گشتی نمیشد، چی برسه به موتر. با حالا فضل خدا سرک آباد شده، 2 سرک شده، سرک رفت و آمد، سرک خوب شده. حالا کارم فعلا جریان داره، ما خوش هستیم، ولی خیلی خوب کار شد که سرک آباد شده. اهمیت سرک است که موترها آسان رفت آمد میکنه. خدای نخواسته یک وقت جوری است، ناجوری است، مردم شفاخانه ضرورت می داشته باشه، مکتب میره یا دفتر وظیفه هر جایی که میره، سرک راحت آسان موتر میره، موتورسیکل هم بایسکل هم. خوبیش همی است که کار مردم آسان شده، سهولت شده برای مردم. اوس مهال د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې درنې ماشینرۍ او لسګونه کارګران د سړکونو د جوړولو او بیارغونې په چارو بوخت دي. په ځینو ځایونو کې زاړه او ویجاړ سړکونه بیرته رغول کیږي او په نورو سیمو کې سړکونه پراخیږي، څو د وسایطو د زیات شمیر تګ راتګ لپاره مناسب چاپیریال رامنځته شي. د دغو پروژو له امله که څه هم په لنډمهاله توګه په ځینو سیمو کې ترافیکي ستونزې رامنځته شوي، خو تمه ده چې له بشپړېدو وروسته به یې مثبتې پایلې څرګندې شي. شهروالی کابل در حدود 4.5 سال گذشته بالاتر از 460 کیلومتر سرک جدید در شهر کابل قیریزی و آسفالت کرده. در این حال شهروالی کابل به خاطر امسال که سال 1405 است به ارزش 9.1 میلیارد افغانی در حدود 233 پروژه انکشافی در دستور کار خود دارد که از جمله 166 پروژه سرکسازی است و در این حال ما روی 7 پل هوایی در شهر کابل کار میکنیم که 2 پل عملا کار جریان داره و همچنان پل هوایی منار نجات و چهارراه شهید هم به شکلی کاراشون آغاز شده، اما افتتاح و خیر در روزهای آینده خواهد داشتیم و 3 پل هوایی دیگه ما تحت دیزاین است و همون شکل روی کریدورهای مهم اقتصادی که فعلا در شهر کابل ما شما داریم، چه جنوبی چه شرقی چه شمالی، عملا کار جریان داره و فعلا که با شما صحبت میکنیم بالاتر از 200 پروژه به شکل همزمان در شهر کابل کارش جریان داره. ښاریان لاړوندو ادارو غواړي چې د سړکونو جوړولو او بیارغونې دا لړۍ یوازې په څو سیمو محدوده نه کړي، بلکې د کابل ښار نورو برخو ته هم وغځوي، څو ټول اوسیدونکي له معیاري سړکونو او اسانتیاو برخمن شي. که څه هم د رغنیزو چارو پر مهال په ځینو سیمو کې لنډمهاله ترافیکي ستونزې او محدودیتونه رامنځته کیږي، خو ډیری ښاریان دا ستونزې موقتي بولي او هیله لري چې د پروژې له بشپړېدو وروسته به د کابل ښار د تګ راتګ ستونزې تر ډیره حل، د سفر وخت به راکمه او خلکو ته به لا ډیرې اسانتیاوې برابرې شي.